محمد اشرف غنی احمدزی څوک و؟ شخصي ژوند یې څنګه و؟ دنده یې چیرې ترسره کړه؟ حکومت یې څنګه و؟ هیواد یې څنګه پرېښود؟ سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. زه یم ستاسو ورور منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. د اشرف غني بشپړ نوم محمد اشرف غني احمدزی دی. نوموړی د 1928 کال په 29مه نیټه د لوګر ولایت په یوه دینداره او روښانفکره کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې پرانیستلې. اوس مهال دوه اولادونه لري چې یو یې هلک او بل یې نجلۍ ده. لور یې مریم غني او زوی یې طارق غني نومیږي. همدارنګه د هیواد د لومړۍ میرمنې نوم یې رولا غني دی. هیره دې نه وي چې د حشمت غني په نوم یې ورور هم لري او د پلار په هکله باید ووایو چې په شاهي دوره کې یې په لوړو دولتي مقامونو کې دندې ترسره کړي دي. غني خپلې لومړنۍ زده کړې په لوګر ولایت کې ترسره کړي دي، خو د لیسې دوره یې په کابل کې بشپړه کړې ده او له حبیبیه لیسې څخه فارغ سوی. له فراغت وروسته د لا ډېرو زده کړو په موخه لبنان ته ولاړی. هلته یې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې زده کړې وکړې. ویې کولای سول چې په لوړو نمرو د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ترلاسه کړي. البته نوموړی د خپل لیسانس او ماسټرۍ دورې د سیاسي علومو په برخه کې بشپړ کړي دي. غني په 1945 کال کې وکولای سول د امریکا د متحده ایالاتو تحصیلي بورسیه ترلاسه کړي. په دې توګه یې خپل دویمه ماسټري د نړیوالو اړیکو په برخه کې بشپړ کړل. البته دا دوره یې د کولمبیا په پوهنتون کې تېره کړل. ورپسې یې په همدې پوهنتون کې د انسان پیژندنې ډاکټرا هم وکړل. باید یادونه وکړو چې له خپلې دویمې ماسټري او ډاکټرا وړاندې د کابل پوهنتون اجتماعي علومو پوهنځي د انسان پیژندنې په څانګه کې د استادۍ مقدسه دنده ترسره کړل. په 2009 کال کې د کاناډا د ګولف او د امریکا له اسکرانتن پوهنتونونو څخه یې افتخاري ډاکټرا هم ترلاسه کړل. همدارنګه د پاکستان په کراچي ښار کې یې د سیرت نبی یو کلنه دوره هم وکړل. د افغانستان اوسنی هیواد مشر ډاکټر اشرف غني په افغانستان کې دننه او د افغانستان څخه د باندې په بیلابیلو هیوادونو کې رسمي دندې ترسره کړې. اهمې دندې په دې توګه دي: په 2002 زیږدیز کال څخه بیا تر 2003 زیږدیز کال پورې د کابل پوهنتون د هغه مهال د ادبیاتو پوهنځي د بشري علومو په څانګه کې د پوهیالي او پوهنیار په رتبه استاد و. په 1970 زیږدیز کال کې د ډنمارک په اورهوس پوهنتون کې د لنډ مهال لپاره میلمه پروفیسور و. یو کال د امریکا متحده ایالاتو په ستر پوهنتون بیکلی کې استادۍ دنده ترسره کړل. 8 کاله د امریکا په مشهور پوهنتون جانز هوپکس کې استاد و. 10 کاله د نړیوال بانک د پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړولو په برخه کې مهم مشر و. د 2004 زیږدیز کال راهیسې په سوله ییزه توګه د بهرنیو پوځیانو د دندو څخه ګوښه کولو او افغان پوځ ته یې امنیتي مسؤلیتونه سپارلو کار ترسره کړ. د افغانستان 2014 زیږدیز کال د هیواد مشریزو ټولټاکنو لپاره کاندیدېدل او د هیواد مشر په توګه دنده سمبال کړل. د یادونې وړ ده چې په نړیوال بانک کې د کار پر مهال ښاغلی ډاکټر اشرف غني په لومړیو 5 کلونو کې د ختیځې او سویلي اسیا د هیوادونو لپاره کار کوي او په پاته نورو 5 کلونو کې د بیلابیلو نړیوالو چارو د سمون او په ځانګړي ډول د روسیې د اصلاحاتو په اړه د یادولو وړ کارونه ترسره کړل چې ویل کېږي د روسیې د هر اړخیزې اقتصادي رغونې بهیر یې خورا چټک کړ. همدې ته په پام سره اوس مهال د نیواکلم دولت چې د اسلامي جمهوریت تر نوم لاندې د کرزي تر مشرۍ ګډوډ روان و، د بهرنیو پوځونو د لیږد او هغوی سره د سیمو په بدلون کې د مشاورت او رئیس په توګه دنده ترسره کړل. لدې وروسته د پراخو ټولټاکنو بهیر کې یې ځان کاندید کړ او په پراخه توګه د نوي هیواد مشر په توګه وټاکل سو. ډاکټر محمد اشرف غني د خپل حکومت په دوره کې د افغانستان د آبادۍ، دیموکراسۍ او ملي ثبات د ټینګښت لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې. اشرف غني په افغانستان کې د اوبو بندونه جوړ او مدیریت کړل. افغانستان یې د منځنۍ اسیا په اقتصادي څلور لارې بدل کړ.
برېښنایي تذکرې، ټکنالوژي، ادارې او ډېر داسې نور خدمتونه چې له امله یې د افغانستان اقتصاد له کمزوري وضعیت څخه متوسط ته روان شو او ورو ورو پر مخ روان و. محمد اشرف غني احمدزی په نړیواله توګه ډېر اعتبار او ارزښت درلودی، نو همدا دلیل و چې نړۍ افغانستان ته په درنه سترګه کتل. همدا راز د امریکا د تفت پوهنتون ښاغلي ډاکټر اشرف غني ته د نړیوال وطنوال تر سرلیک لاندې د نړۍ ډېره اهمه جایزه ورکړه. باید وویل شي چې دا جایزه د نړۍ ډیرو لږو خلکو اخیستې ده، چې دا ځل یې یو افغان پروفیسر په اخیستو ونمنځل شول. د 2020 کال د اګست پر 15مه کله چې طالبانو ته د وینې نه تویېدنې په خاطر د افغانستان 23 ولایتونه تسلیم شول، د هغه وروسته یې د کابل ښار محاصره کړ. په پایله کې د اشرف غني بل هیواد ته په تګ مجبور شو. که نوموړی پاتې سوی وای، د کابل ښار 15 میلیونه کسانو ژوند به له خطر سره مخ وای. اشرف غني پرته له استعفا هیواد پرېښود او د نوموړي د هیواد پرېښودنې په اړه بېلابېلې څرګندونې وسوې. چا ویل تاجکستان ته تللی دی، خو ډاکټر محمد اشرف غني د متحده عربي اماراتو په مرکز او اوس هم هلته دی.